راپورته ډالۍ وي زه یم مزدور زما ځواني خو مزدور وخوړه زه یم مزدور زما ځواني خو مزدور وخوړه زما بېدسته زندګي خو بچو وخوړه پلار مې مزدور و زه مزدور یم زما زوی هم مزدور راسې پیړۍ په پیړۍ شوی یم د کم یو کس ویني چې مې ژوند یو ضرورت پکې ترسره نه شو د غربت بوټ چرته راکوز زمونږ د سره نه شو دې غریبۍ لوس بچي خرڅ کړم که ځان خرڅ کړمه خپلو بچو له کم اندام پکې مې انسان خرڅ کړمه لا پرونی ستړې د منۍ چې بیا پاسمه لا پرونی ستړې د منۍ چې بیا پاسمه لا مې د خوب سترګې ترخنۍ چې بیا پاسمه سهار وختي بیا د ښار طرف ته لاړو سم د ټول مزدور یم په پل کې انتظار سم چې ګاډی ودرېږو نو زه ور منډه کړم ورته صاحب کوم او لاس ور په ټنډه کړم ورته یم کار مې بوځي ما اظهار یو کار کولی شم زه خپل کار نه الله تعالی بیګار کولی شم خبر آواز کوي انسانا تاکي خبر شه مسلمانا خالي رانه شي عمل ځان سره صحیح راوړه دلته رڼاهي راوړه زه د تیارو کور یم بلالونه ملغلرې مور او پلار دي او قدرمند په هغه چارې چې هوښیار دي قدرمند په هغه چارې چې هوښیار دي او مړه مګر زه اسمان ته پسې مزه جنتونه دي دواړو په پیزار دي او ستا وجود له وجود نه وجود درکو نور بلها شي احسانونه پتا بار دي. On this occasion, I am going to tell you about the drugs addiction in our society. As we all know that majority of our young generation is being addicted to the use of drugs. आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वो है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब प्रिंसिपल, इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे गुजरे हैं जिनको ना तो हमने देखा है ना तो हमारे उनसे कोई रिश्तेदारी है और ना ही उनसे हमें कोई जानी या हमारी फायदा हासिल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम उनसे मोहब्बत करते हैं कि हुक्म तो सिर्फ नफ्स मारने का था, यहाँ तो ज़मीर ही मरी हुई है। जनाब प्रिंसिपल साहब, आज अब भी वक्त है, हमें सोचना होगा, सुधरना होगा, बंदगी की तकाज़ों को पूरा करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि वो वहदहू ला शरीक कह दे कुन और आदियों और समूदियों की तरह हो जाए हमारा। या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीबी। किसी रास्ते पे मिल जाए किसी मंजिल पे मिल जाए, किसी रास्ते पे मिल जाए किसी मंजिल पे मिल जाए, बशरती जिंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। मुस्तबा इंशाअल्लाह दलते के नोर स्कूलों हम दी چې هغه هم دا کوششونه کوي چې یاره دا بورډ کې دا پوزیشن هولډر دا صرف دغه منګورې یا د غټ غټ کالجونو د دیو د پاره نه دي، دا د دې ځینه د دې بیکورډ ایریا نام داسې ماشومان مخکې تللی شي. د دې نه علاوه زه دا کم پوزیشن هولډر چې دي زه هغو ته مبارکباد پیش کوم او د هغو نه دا امید ساتم چې انشاءالله دوی په مستقبل کې هم دغه شان مهنت جاری ساتي. نو که فرض که تاسو د خپل مهنت دغه شانتې جاري وساتو نو دقه کم چې تاسو نومونه اورئ د مختلف سټوډنټس چې په دونه ښه مارکس یې اخیستي دي او د دې علاقې یو نوم یې روشن کړی دی، نو دغه شان به ستاسو دا نوي سټوډنټس چې څومره دي د هغې دپاره وي. یقینا دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې مدین پبلک سکول په بورډ کې هم 4م پوزیشن اخیستی دی او دغه شان د هغوی نور ریزلټ چې دی د 9م کلاس په هغې کې هم هغو په بورډ کې پوزیشن اخیستی دی. دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. منګه زه په خپله د مدین پبلک سکول سټوډنټ پاتې شوی یم. په 2004 کې ما د دې سکول نه میټرک کړلی، خو چونکې هغه مینه محبت زموږ د دې سکول سره دومره زیات دی چې کله هم څه دلته څه پروګرام وي که دوی ما ته هم نه وایي نو زه د ځانه راځم، زه خوشحالېږم د خپل سکول تاسې خوشحالېږم. ما ته خپل بچپن هغه وخت یادېږي، زموږ ټول استادان اکثر چې زموږ مخې له راشي مونږ ډېر زیات قدر او عزت کوو.